درنو لیدونکو السلام علیکم. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو وزارت مشرتابه د ایران اسلامي جمهوریت د پارلمان د غړو په ګډون له راغلي پلاوي سره ولیدل. په دغه لیدنه کې د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال مولوي نورجلال جلالي د مشرتابه په استازولۍ راغلي پلاوي ته چې د یاد هیواد پارلمان غړي، د روغتیا وزارت استازی او د سفارت غړي پکې شامل وو، ښه راغلاست ووایه او په یو شمېر مسایلو یې خبرې اترې وکړې. ښاغلي جلالي وویل افغانستان له ایران سره ګڼ شمېر مشترکات لري او د یو ګاونډي په توګه یې ټولو مشروع حقوقو ته درناوی کوي. د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معینیت د ارکان رئیس مولوي عبدالرحیم احمد نن په خپل کاري دفتر کې د ولایتونو د ځنګلونو د ساتنې شنو قطو له قمندانانو سره ولیدل. ښاغلي احمد ځنګلونه ملي سرمایه یاده کړه او د ځنګلونو د پرې کولو او قاچاق پر مخنیوي یې ټینګار وکړ. د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري غزني کې د پولیسو د نوي تشکیل پرانیسته وکړه. ښاغلی عمري په کاري سفر غزني ته تللی چې د یاد ولایت امنیه قمندانۍ د لیدنې پر مهال یې د یو شمېر ولایتي مسؤلینو په شتون کې د پولیسو د نوي تشکیل پرانیسته وکړه. ورته مهال د غزني ولایت امنیتي مسؤلینو د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال ته ښه راغلاست ووایه او د مشرتابه له لوري یې یاد ولایت ته په نوي منظور شوي تشکیل خوښي څرګنده کړه. د بلخ استخباراتو او پولیسو ځواکونو په ګډ کشفي عملیات کې یو تښتول شوی ماشوم چې د مزار شریف ښار له دریمې ناحیې تښتول شوی و، د همدې ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې له انسان تښتونکو ژغورلی او کورنۍ ته یې سپارلی دی. هیره دې نه وي چې پولیسو په دې تړاو 4 سړي تښتونکي هم نیولي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ جنایي جرمونو سره د مبارزې پولیسو د کندهار ښار په 11مه ناحیه کې 2 تنه د 1,100,000 کلدارو او د سرو زرو غلا په تړاو نیولي دي. ورته مهال د کندهار ښار په 9مه ناحیه کې 3 تنه د 1,400,000 پاکستاني کلدارو او 100,000 افغانیو د غلا په تړاو نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال مولوي عبدالحق مخدوم له مل پلاوي سره دایکنډي ولایت ته ولاړ. ښاغلي مخدوم د امنیه قمندان ښه راغلاسته د مننې ترڅنګ د یاد سفر موخه د دایکنډي ولایت د نوي تشکیل پلي کیدل او د مجاهدینو تصفیه یاده کړه. د یاد ولایت امنیه قمندان الحاج ملا عبدالحکیم رفیع الله د نوي تشکیل او د بې سرپرسته مجاهدینو د نوملیکنې چاڼ او بایومیټریک په هکله خوښي څرګنده کړه. پولساتو ځواکونو د ننګرهار په تورخم بندر کې د 27,000 امریکایي ډالرو 40 زیرک موبایلونو او قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیولې ده. پولیسو په دې تړاو 2 کسه هم نیولي دي. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضریږو، په ستر څښتن تعالی جل جلاله مو سپارو. ښې چارې.